سپیس ایکس سټارلینک سټلایټونه دا څو ورځې پر سوشل میډیا باندې خپاره کېدله چې د ستورو کتارونه پر اسمان باندې تیریږي او بیا خلکو دعا ورته کولې. دا په اصل کې هغه سټارلینکونه دي چې د سپیس ایکس ترې لیږل کېږي او هلته ځای پر ځای کېږي. دا د ایلن ماسک سټارلینکونه دي. نو په اړه مې معلومات راټول کړي دي دوستانو. په اسمان کې دا د ستورو کتار چې کله کله ښکاره کېږي دا د یو مشهوره او امیرترین سړي ایلن ماسک سټلایټونه دي. دا د یوه پراجیکټ حصه ده چې ورته سټارلینک ویلی شي. دغه سټارلینک د امریکا یو کمپنۍ سپیس ایکس جوړ کړي دي. د هره دویمه یا دریمه میاشت دغه شان سټلایټونه لوړ لیږي. تقریبا 15,000 سټلایټس یې فی الحال د ځمکې سره نږدې مدار LEO کې په 550 کیلومتري فاصله کې پرېښي دي او د 28,000 تیز رفتار سره لګولي دي. 12,000 نور هم لیږي. 42,000 سټلایټس پورې ظرفیت لري. مقصد یې د دنیا د تیز ترین او سټیبل انټرنیټ جوړ کول دي چې ایوریج ډاونلوډ سپیډ ټیسټینګ به 25 څخه 220 او اپلوډ څخه بیا در 50 MB/h پورې به یادوي. دا سټارلینکس یا سټارلایټس داسې ډیزاین شوي دي که چیرې خراب شي او د خپل مدار څخه راووځي نو د ځمکې اپر اټوموسفیر د هوا د ریسسټنس سره به اور واخلي او ځمکې ته د رسېدو نه مخکې به مکمل ختم شي. دا به تاسو ته اوس بار په کتلو راځي بلکې بعضې ویب سایټونه تاسو ته د خپل لوکیشن مطابق خپل خاص وخت هم ښکاره کوي چې په دې وخت به ستاسو په علاقه تیریږي. هغه وایي هندو ستړی او خدای ناراضه. په اول ځل مو ولیدل چې خلکو اسمان ته لاسونه پورته کړل چې د ستورو کتارونه تیریږي او دعاګانې ورته کولې. په اصل کې دا د ایلن ماسک هغه سټارلینکونه یا سټلایټونه دي چې په لوړ خلا کې لیږل کېږي او په بار لیدل سوي دي. نو موږ پر دې باره باندې معلومات راټول کړل دوستانو. راسره مل پاته سئ، ملتیا مو وکړئ. د الله په امان.